السلام علیکم. ستاسو د صحت او روغتیا په هیله درنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو پوهیدئ د دې یوټیوب چینل په پیل کې مونږه ویډیو خپاره کړې وه چې دا به یو عام چینل وي او په دې چینل کې به هغه څه چې اړین دي خپریږي به د انګلیسي ژبې نه نیولې تر تازه خبرونو، خصوصا د متحده عرب اماراتو په اړوند او همدارنګه نور جالب معلومات به په دې یوټیوب چینل باندې خپریږي. 10 minutes انګلیش دا دریم کلاس دی. په خیر راغلی او هر کله راشئ. نننۍ جملې مو د انګلیسي ژبې د اکسیډنټ په هکله راوړي دي. نو تاسې په ټوله نړۍ کې د انګلیسي ژبې زده کړه له پښتو سره ویډیا په خپل موبایل کې وکړئ. یعنې که چیرې تاسې وخت نه لرئ چې په ورځ کې کورس ته لاړ شئ، نو تاسې کولی شئ چې هر کله چې تاسې وخت لرئ د خپل موبایل له لارې انګلیسي ژبه زده کړئ. او همدارنګه که چیرې تاسو په خارج کې یاستئ، خپل ماشومان لرې ځایونو ته نشئ لیږلی یا د دې وړ نه دي چې مکتب ته لاړ شي یا نور داسې څه مشکل دي، داسې کولی شئ خپلو ماشومانو ته دا کنټینیو درسونه چې انټرمیډیټ دي او همدارنګه بګینر هم ورته ویلی شو ډېر ایزي دي او د پښتو د جملو سره یو ځای تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته دا درسونه وړاندې کړئ. په ننني انګلیش ډیلی کیو ای کنورسیشنل سینټنسز کې د اکسیډنټ په هکله خبرې کوو چې که چیرې اکسیډنټ شوی وي موږ به د خپل ملګري سره څنګه خبرې کوو. لومړی what happened there. What happened there. happened. What happened there. دلته څه شوي. What happened there. دلته څه شوي. I was hit by a car while crossing the road. I was hit by the car while crossing the road. کله چې په سړک تیریدم موټر ووهلم. I was hit by a car. زه موټر ووهلم. while crossing the road. کله چې مې دا روډ کراس کوه یا چې په روډ باندې تیریدم. Then how you feel. نو څنګه یې. Then how you feel. Then how you feel. نو څنګه یې. Are you okay. آیا ښه یې یا تاسو ښه یئ. Then how you feel. Are you okay. نو څنګه یې تاسو ښه یئ. I'm feeling really terrible because of my injuries. I'm feeling really terrible because of my injuries. د خپلو ټپونو له امله رښتیا بد احساس کوم. د خپلو ټپونو له امله رښتیا بد احساس کوم. I'm feeling really terrible. رښتیا هم بد احساس کوم because of my injuries. د خپلو ټپونو له امله. injuries ټپونه. terrible سخت. صحیح ده. یا terrible بد یا سخت. 5. Did you report to the police. Did you report to the police. آیا پولیسو ته مو راپور ورکړی. آیا پولیسو ته مو راپور ورکړی. Yeah. بله. We called to the police. هو موږ پولیسو ته زنګ وهلی. Yeah. We called to the police. موږ پولیسو ته زنګ وهلی. Do you have insurance for hospital. Do you have insurance for hospital. آیا ته د روغتون بیمه لرې. Do you have insurance for hospital. آیا د روغتون لپاره بیمه لرې. Yes, I do. بلې زه یې لرم. But let's see the driver insurance. خو صبر چې د موټروان د بیمې پته ولګي. یا صبر چې د موټروان
انشورنس وګورو چې هغه یې لري او که یا. Yes, I do. But let's see the driver insurance. Do you call to your mom or father? آیا مور یا پلار ته د ټلیفون وکړ؟ د مام په ځای تاسو کولی شئ چې مادر هم استعمال کړئ، خو مام یو داسې نوم دی لکه څنګه چې موږ مور ته ادې وایو. آیا ادې او پلار ته د ټلیفون وکړ؟ Did you call to your mom or father? نو دلته بیا څه وایي دویم کس؟ I hurt my lower back just a little, so I did not call them. I hurt my lower back. ما په ملا کې لږ ذره څه احساسول؟ زخم مې احساسو یا مې درد احساسو، نو I didn't call them. نو دوی ته مې رنګ ونه کړ. hurt زخم یا درد، صحیح ده؟ نو درد کم احساسو، نو مور او پلار ته ټلیفون ونه کړ. That's great. ډیر زبردست. That's great. ډیر زبردست. یعنی په دې خوشحاله شو چې مور او پلار یې نه دي خبر کړي، ځکه حادثه کوچنۍ وه، نو مور او پلار به ورته ډیر ځورېدلي وو. So will you go to the hospital? So no. Will you go to the hospital? نو تاسو به روغتون ته ځئ؟ No. The injury isn't really serious. نه، ټپ ډیر خطرناک نه دی. که څه هم وړاندې کنورسیشن کې وي چې بد درد لرم، خو دلته وخت پې تیر شو، نو دلته بیا د ملګري پوښتنې ته ځواب ورکړل. No, the injury isn't really serious. Why should people obey traffic regulations? ولی خلک باید د ټرافیک مقررات عملی کړي؟ ولی خلک باید د ټرافیک مقررات عملی کړي یا عملی کړو؟ نو دلته اشتباه شوې ده په بخښنې سره، به هر صورت دلته مونږ وویلې. Why should people obey traffic regulations? راځو یو ځل بیا. Why should people obey traffic regulations? ولی خلک باید د ټرافیک مقررات عملی کړي؟ To protect themselves and others, the best ways are to wear a helmet, wait for the traffic lights and stay in the appropriate vehicle pedestrian lanes. تر ټولو ښه دا ده چې هلمټ واچو، ترافیکي اشارو ته انتظار وباسو، له موټر لرې واوسو، یعنی فاصله اختیار کړو او په پیاده رو کې ولاړ شو. To protect themselves and others، د دې لپاره چې خپل ځان او نور خوندي وساتو. The best ways، د ښې لارې دا دي to wear helmet، چې هلمټ واچو، یعنی کله چې موټر سایکل چلو یا بایسکل. wait for the traffic light، او ترافیکي اشارو ته انتظار وکړو. and stay in the appropriate vehicle، او د موټر لرې واوسو یا فاصله یې اختیار کړو. pedestrian lanes یعنی په پیاده رو کې لاړ شو. ګرانو زده کوونکو، د دې ورځې 10 minutes انګلیش کلاس هم دومره و. موږ خپلې پښتنې ټولنې ته د پرمختګ په موخه کار کوو. د احساس له مخې زموږ درسونه له نورو سره شریک کړئ. که چیرې یوټیوب ته نوي واست، نو سبسکرایب یې کړئ، د تمز علامه کلیک کړئ. که نظر پیشنهاد او ډیر خوښ واست، کمنټ هم کولی شئ. ډیره مننه.